په سویل ختیځ زون کې د کډوالو نړیوال سازمان مسؤل وایي په دغه ژمنۍ مرسته کې کمپلي ګرمې جامې او 10500 نغدې افغانۍ شاملې دي چې نن ورځ په 430 داخلي بېځایه شویو او اړمنو کورنیو وویشل شوې چې دغه خلکو ته به هر فامیل ته 10500 افغانۍ یا د $200 معادل نغدې پیسې ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به یو د کمپلو بکس او یو د ګرمو کالیو بکس ورکول کیږي. د پکتیکا ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وایي د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یې د بېلابېلو خیریه بنسټونو په مرسته په دغه ولایت کې په 3500 اړمنو او کډوالو کورنیو باندې مرستې ویشلې دي. او تقریبا د اسلامي امارت له راتلو سره تر اوسه پورې 3,500 کورنیو شاوخوا تقریبا مرستې شوې دي. له هغو سره هغه خوراکي توکي او نغدي توکي. د دغه مرستو د ویش پر مهال د پکتیکا مرستیال والي مرستندویو مؤسسو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د مرستو په ویش کې پوره شفافیت په نظر کې نیول کیږي او په خبره یې چاته به د فساد اجازه ورنه کړي. لکه مخکې چې درغلي وي کېدلی انشاءالله اوس هغه درغلي دا شی نسته او تقریبا موږ د هرې مؤسسې دلته راځي د هر ریاست دپاره راځي 3-4 ریاستو مدیران هغه ورسره همکاره وي او سروي کوي. په ورته مهال د دغه مرستو ترلاسه کوونکي وایي په مرستو خوښ دي او له مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې په راتلونکي کې دې ورسره دغه ډول نورې مرستې وکړي. د جګړو له امله او طبیعي پیښو له امله موږ زیات زیانمن سوي یو او دغه ټولنې چې ډېره مننه کوو چې له موږ سره مرسته یې کړې ده. راتلونکي کې له نورو هم داسې غواړو همداسې مرستې غواړو د ټولو افغانانو لپاره یوه چې دا موږ سره کمک وشي دا به ډېره د دې ښېګړه مني مړونه یې مني می غریب خلک یو می په وطن د داسې غریبونو می د غریبۍ نه راغلي یو د نه که د ولسوالۍ نه هغه ولایت د خیرن ته چې راغلي یو خو د غریبۍ نه راغلي یو. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې په پکتیکا کې د بیات خیریه بنسټ له لوري د دې ولایت په لسګونو بېوزله کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې.